بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه د لوی افغانستان د غورځنګ ګام له اړخه د لر او بر ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانې موضوع ده د پاکستان په افغانستان کې هوایي بریدونه. ګرانو وطنوالو، چې کله د امریکا د مرکزي قوماندې پخوانی مشر جنرال مایکل ایرک کوریلا د پاکستان د فوج د مشر عاصم منیر سره د باګرام د بیس اړوند خبرې وشوې او فیلډ مارشل عاصم منیر ورته سینه وډبوله چې دا کار به ستاسو لپاره موږ وکړو. نو د ټرمپ سره د غونډې نه مخکې د دې کار د ثابتولو لپاره فیلډ مارشل عاصم منیر په اپریل کال 2023 کې په افغانستان هوایي برید وکړو. خو چې کله په 18 د جون کال 2015 کې د ډونلډ ټرمپ د جنرال عاصم منیر سره خبرې وشوې او عاصم منیر ته د ټرمپ د اړخه په افغانستان کې د لاس وهنې لپاره شین چراغ ملو شو، نو بیا په دسمبر کال 2023 کې دویم هوایي برید او په اکتوبر کال 2015 کې دریم هوایي برید پاکستان په افغانستان وکړو او اوس بل برید په نومبر کال 2015 کې وکړو. خو په اوسنی هوایي برید کې پاکستان د افغانستان سره د اوربند تړون لغوه کړو او پاکستان په افغانستان کې دننه په کونړ، خوست او پکتیکا باندې هوایي بریدونه وکړل چې په دې بریدونو کې په خوست کې د ګرباز ولسوالۍ د مغولګي کلي برید هم شامل دی چې پکې 15 ماشومان هلکان، 4 ماشومان جنکۍ او یوه ښځه شهیدان شوي دي او 6 کسان پکې نور ټپیان شوي دي. خو هم په دې مغولګي کلي په 28 د جولای کال 1949 کې د پاکستان الوتکو بریدونه کړي وو چې پکې 30 ماشومان، ښځې، ځوانان او مشران شهیدان شوي وو. نو دا اوس چې پاکستان وایي چې په افغانستان کې د ټي ټي پی کسان ناست دي، نو ځکه دوی دا بریدونه کوي. نو آیا په کال 1949 کې هم په افغانستان کې د ټي ټي پی کسان ناست وو؟ خو اوس د خوشحالۍ خبره دا ده چې طالبانو د پاکستان نه د دې جنایتکارو د غټ اغشتو ژمنه کړې ده چې دا د دوی شرعي حق جوړیږي. تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی په کال 2009 کې بیت الله مسعود جوړ کړی و چې اوس نورولي مسعود د هغې مشر دی چې دا تر د اوسه پورې تقریبا 18 کاله جوړیږي. نو ټي ټي پی چې دا اوس په پاکستان کې کوم بریدونه کوي، نو دا خو دوی د کال 2009 نه کوي او په زرګونو د پاکستان فوجیان او د نورو قواو کسان مرداروي او په یو وخت کې خو پاکستاني طالبان د مارګلې د غرونو پورې راغلي وو چې د هغې ځای نه به دوی ښکته اسلام آباد ته کتل. نو ولې پاکستان په هغه وخت کې کمزوری و او ولې په هغه وخت کې امریکې د پاکستان مرسته نه کوله؟ نو ولې پاکستان په هغه وخت کې په کابل بریدونه نه کول؟ ځکه چې په هغه وخت کې کابل کې امریکایان ناست وو او پاکستان د امریکې نه پیسې ترلاسه کولې. نو آخر اوس څه داسې وشو چې اوس پاکستان په افغانستان هوایي بریدونه ډېر په توندۍ سره پیل کړل؟ دا ځکه چې کله فیلډ مارشل عاصم منیر په سپینه ماڼۍ کې د ډونلډ ټرمپ ډوډۍ خوړله او ټرمپ عاصم منیر ته وویل چې ماته د باګرام بیس پکار دی، نو عاصم منیر ورسره ژمنه وکړه چې دا کار به درله زه کوم او د هغه وخت نه پاکستان په افغانستان کې هوایي بریدونه پیل کړي دي ځکه چې د سپینې ماڼۍ ډوډۍ هضمول اسان کار نه دی. نو دلته یو سوال پیدا کیږي چې د ټرمپ سره د ژمنې نه مخکې د پاکستانیانو غیرت ودو چې دوی په کابل بریدونه نشي کولی؟ په پښتونخوا کې پښتانه او په بلوچستان کې بلوچ مړه کېدل، نو په هغې د پاکستان هیڅ کار نه و. او بله بدبختي دا ده که د ټي ټي پی یا د نورو په وطن مینو ګروپونو کسان مري، نو هغه هم پښتانه وي. که د ملیشې اف سی کسان مري، نو هغه هم پښتانه وي. او که د فوج کسان مري، نو هغه هم 9% پښتانه وي. مطلب دا چې په پاکستان کې د پښتنو نسل کشي شروع ده. له بلې خوا پاکستان په دې هم ښه پوهه دی چې د افغانستان سره د هوایي دفاع سیستم نشته چې د پاکستان د جنگي تیارو مخه ونیسي. نو ځکه پاکستان خو په افغانستان کې هوایي بریدونه کوي، خو په افغانستان کې د ځمکې بریدونه نه کوي چې د پاکستان فوج افغانستان ته ننوځي. ځکه چې د ځمکې په جګړه کې خو بیا د پاکستان فوج خپل پتلونونه پرېږدي او د پتلونونو د ویستلو نه پرته چې ورسره افغانان نور څه کارونه کوي، نو هغه جدا خبره ده.
بل پاکستان د افغانستان د تاریخ نه هم ډېر ښه خبر دی چې افغانستان ته د چا فوج هم تللی نو بیا واپس نه دی راغلی. لکه چې کله په کال 1863 کې د پاکستان د ناجیز افلاق انګریزانو فوج واپس د کابل نه تلو نو په 14,500 کسانو کې یو کس ډاکټر ویلیام برایډن افغانانو قصدن ژوندی نیولی و او نور یې ټول وژلي وو. هغه له اس ورکړو او ورته وویل چې لاړ شه او خپلو انګریزانو مشرانو ته وایه چې افغانستان نه د انګریزانو وطن دی او نه د انګریزانو د لاسپوڅو افغانانو وطن دی بلکې افغانستان د اصلي افغان بچو وطن دی. باید چې دلته د یوې خبرې یادګیري نه هم وشي. د پاکستان د امنیتي مرستو په اړه د ټرمپ دریځ په ښکاره ډول بدلون موندلی دی. په خپله لومړۍ دوره کې هغه په کال 2018 کې اسلام آباد ته امنیتي مرستې ودرولې وې چې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان ناکافي اقدامات یاد کړي وو چې د امریکې نه 30 میلیارډ ډالر ترلاسه کړي وي او د امریکې چارواکو ته د تل لپاره دروغ ویلي وو. خو د ټرمپ نه وروسته د بایډن ادارې دا پریکړه لغوه کړه او د 2022 کال په سپتمبر کې د پاکستان د F-14 طیارو د اپګریډیشن یعنی د لوړولو لپاره 400 میلیونه ډالر تصویب کړي. خو چې ټرمپ په کال 2023 کې ټول ټاکنې وګټلې او بیا په قدرت کې راغی نو د پاکستان اړوند په خپلې پالیسۍ کې د پام وړ بدلون راوستو. د ټرمپ ادارې پاکستان ته د F-14 جنگي جټ الوتکو د ساتنې لپاره 379 میلیونه ډالر منظور کړي چې دا تیارې به د امریکا تر څارنې لاندې د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره په کلکه وکارول شي. خو امریکې د پاکستان دا ډاډ ډېر د مخکې نه ترلاسه کړی و چې دوی به دا F-14 تیارې د هند پر وړاندې نه کاروي نو ظاهره خبره ده چې دا به دوی د افغانستان پر وړاندې کاروي. خو چې کله په 15 د اګست کال 2021 کې امریکې په افغانستان کې ماتې وموندله او طالبان په قدرت کې راغلل نو د پاکستان دا خیال و چې دوی به کابل کنټرول کړي. خو چې کله طالبان د دوی د کنټرول لاندې رانغلل نو بیا هم پاکستان په کابل برید نه وکړي. خو ډونلډ ټرمپ دوی ته د انټرنیشنل مانیټري فنډ IMF نه 1.2 میلیارډ ډالر منظور کړي. نو اوس پاکستان د افغانستان پر وړاندې هم هغه F-14 جټ تیاری کوي چې د کومو د اپګریډیشن یعنی د لوړولو لپاره امریکای پاکستان لا پیسې ورکړي او دا هر څه د دې لپاره چې د پاکستان د فوج مشر جنرال اسیم منیر د ډونلډ ټرمپ سره د پاګرام بیس اړوند کومه ژمنه کړې وه هغه ژمنه سرته ورسوي. خو TTP د پاکستان په پلازمینه په اسلام آباد کې بریدونه کوي، د خیبر پختونخوا په پلازمینه پیښور کې بریدونه کوي. نو داسې ښکاري چې د پاکستان په مختلفو ادارو کې په وطن مین کسان TTP ته خبرونه ورکوي چې څنګه دې ځایونو ته لاسرسی ولري. ګنې داسې ځایونو ته پرته د چا د لارښوونې نه تګ آسان کار نه دی. مطلب دا چې TTP اوس په پاکستان او محکوم افغانستان کې دننه لور علاقو کې هم بریدونه پیل کړي دي، ځکه چې د TTP جنګسالاران په دې پوه شوي دي چې کله دوی په قبایلي سیمو کې بریدونه کوي نو د هغې نه بهر دنیا نه خبرېږي. خو چې په پاکستان کې دننه دوی بریدونه پیل کړي نو ټوله نړۍ ترې خبر شي چې پښتانه نور د پاکستان سره اوسېدل نه غواړي. او دغسې د بلوچو په ازادۍ مین تنظیمونه هم د سند په پلازمینه کراچۍ کې بریدونه کوي. د هندوستان د دفاع وزیر راجنات سنگ په خپله یوه بیانیه کې ډېرې په زړه پورې خبرې وکړې چې د سند ځمکه د هندوستان تاریخي ځمکه ده. په سند کې ډېر مسلمانان په دې باور دي چې د دریا سند اوبه سپېڅلې دي او د دریا سند اوبه د هغوی لپاره د آب زمزم په څېر دي. راجنات سنگ زیاته کړه که څه هم نن ورځ د سند خورا ممکن د هند برخه نه وي، خو سند به د تل دپاره د هند برخه وي او سرحدات ممکن هر وخت بدلیدلی شي. چاته پته ده کیدای شي سبا به سند بیا د هندوستان برخه شي او د سند ولس به تل زموږ خپل ولس وي. د راجنات سنگ بیانیه په خپله د سند د ازادۍ لپاره یو پیغام دی. هندوستانیان وایي چې د سند د تمدن او د لاهور پرته هندوستان نیمګړی دی، لکه څنګه چې زه په واسکو مې وایم چې د ډیرولیا نه واخله تر د دریا سند او د مارګلې د غرونو پرته افغانستان نیمګړی دی. د هندوستان د فوج د لویدیځې قماندې عمومي قماندان ډګر جنرال منوج کمار کاټیار په خپله یوه بیانیه کې وویل چې موږ ته د دولت د اړخه دا اختیار راکړی شوی دی
چې موږ به د پاکستان پر وړاندې د یو اړخ نه برید نه کوو، بلکې موږ به د سایبر او کیمیاوي بریدونو سره سره هوایي او سمندري ځواکونه هم کاروو. خو د پاکستان د ځمکې ترلاسه کولو لپاره به موږ خپل د ځمکې فوج کاروو. د راجنات سنګ د بیانیې وروسته د سندھ دیش ریوالوشنري آرمي کمانډر ان چیف سید اشغر شاه بیان ورکړو او د راجنات سنګ د بیانیې په واس کوم ملاتړ وکړو او د هندوستان نه اخلاقی، ډیپلوماټیک او د لوجستیکي مرستو خواست وکړو چې سند د پاکستان د غلامۍ نه آزاد کړي. که څه هم پاکستان د اسلام په نوم جوړ شوی او د اسلام په نوم پاکستان د مختلف قومونه ریاضي کړي وو، خو د پاکستان دا نظریه د بنګالیانو د قوم پرستۍ نظریې ته ټینګه نه شوه او بنګالیانو د پاکستان نه د قوم پرستۍ په نوم د ټوپک په زور خپله ازادي واخیسته چې اوس د سنجانو، بلوچو او د پښتنو وار دی چې د پاکستان نه ازادي واخلي. خو د دې لپاره به د بنګالیانو په څېر د سر نه دانګل غواړي او د پاکستان په پنجابیانو پسې به ټوپک ته لاس کول غواړي چې خپل ملي هویت، خپل تاریخي وطن، خپله جغرافیه، خپل تاریخ، خپل دود دستور، خپل معدنیات، خپل ګاز، خپله بجلي، خپل عزت، خپل وقار او خپل کلتور وساتي. اوس یوه ورځ مخکې د پاکستان د فوج ویان په خپل مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د 4 د نومبر کال 2015 نه تر د اوسه پورې پاکستان 4910 عملیات کړي دي چې دا د ورځې 233 جوړیږي او په ټول 2015 کال کې د نومبر پورې په خیبر پختونخوا کې 83 عملیات، په بلوچستان کې 12850 عملیات او په باقی مانده ټول پاکستان کې 850 عملیات د پاکستان فوج کړي دي. خدای ونه وایي چې په پنجاب کې څومره عملیات کړي دي، ځکه چې په پنجاب کې خو دوی عملیات نه کوي. او د پاکستان پر ضد سازمانونو په دې 11 میاشتو کې 4909 بریدونه کړي دي چې په هغې کې دې سازمانونو 3350 په خیبر پختونخوا کې او په بلوچستان کې 1146 بریدونه د پاکستان په فوج او نورو قواو کړي دي. او د پاکستان د قانون او د عدم تشدد بغار والا په خیبر جرګه کې وویل چې د دې سازمانونو دا کسان دي د دې علاقې نه وځي، ځکه چې دې سازمانونو به د پاکستان په فوج او په نورو قواو باندې بریدونه کول او نور د اولس د دوکه کولو لپاره وایي یہ جو دهشتګردي ہے اس کے پیچھے وردی ہے. او دا د بر کوم کسان چې د طالبانو په قدرت کې د راتلو نه پس د افغانستان د لوټلو نه وروسته بهر دنیا ته تښتېدلي دي، نو هغوی هم د طالبانو د دولت خلاف دي او پی ټي ایم هم د طالبانو د دولت خلاف دي، ځکه چې د دې ټولو خولې د افغانستان د دولت د بوجو نه وتلي دي. نو ځکه په بهر دنیا کې د تیر شوي دولت دا کسان د پی ټي ایم لپاره جرګې کوي. خو زه دوی ته په واس کې وایم چې څنګه ستاسو مشران ولس په دې مختورن کړي دي چې د هغوی د لاسه تر د اوسه پورې لوی افغانستان نه دی جوړ شوی، ځکه چې هغوی به هم په کوزه پښتونخوا کې د باچا خان او صمد خان د فامیلونو سره اړیکې ساتلې چې هغوی د لوی افغانستان دښمنان وو او اوس د هغو افغانانو اوسنی نسل د پی ټي ایم په دې مرسته کوي چې هغه هم د لوی افغانستان دښمنان دي. نو تاریخ به دوی هم د خپلو مشرانو په څېر چېرته هم معاف نه کړي. خو دلته د پاکستان د فوج ویان یوه بله ډېره په زړه پورې خبره وکړه چې کندهار هیڅ ارزښت نه لري، د هغې له منځ نه د اړولو لپاره په قینچې 15 منټه لګي. هغه زیاته کړه چې تاسو د سند او د پنجاب سره سرحدونو ته لاړ شئ، نو تاسو ته به هغلته چېرته هم داسې کلي یا خلک په نظر را نه شي چې هغوی په خپل منځ کې سره جلا شوي وي. هغه زیاته کړه چې دلته 29 د پښتنو قبیلې دي چې هغه په خپل منځ کې سره جلا شوي دي. د دې خلکو په منځ کې به تګ راتګ څوک کنټرول کوي؟ نو آیا دې د عدم تشدد بغاریانو په اشرف غني چېرته نیوکه کړې وه چې ولې د ازغن تار اجازه ورکړې وه؟ ځکه چې دا د عدم تشدد بغاریان او اشرف غني هم د لوی افغانستان دښمنان وو او دوی د خیبر په جرګه کې نه د ډیورن لاین او نه د ازغن تار د لر کولو خبره کړې وه، بلکې دوی وویل چې په ډیورن لاین باندې دې د تلو راتلو لپاره ویزې ختمې شي او د تجارت لپاره دې لارې ازادې شي. نو دا کار خو د اشرف غني د دولت په وړه وو، نو آیا لوی افغانستان جوړ شوی و؟ نو د پاکستان د فوج ویان هغه قام خرڅه او وطن فروشه پښتنو ته چې کوم د پاکستان د قانون د لاندې د عدم تشدد له لارې
د پښتنو د حق بغاري وخی په ډاګ وویل چې د ډیورنډ لاین دواړو اړخو ته یو قوم پښتانه اوسېږي او د دوی د یو بل نه جدا کېدل ممکن نه دي. خو که موږ د پاکستان اوسني حالات ته په ژور نظر وګورو نو پاکستان خلا د مخې د قبر په غاړه ولاړ دی، بس یوه دیکا غواړي. ګران وطنوالو، اوس په خپل لوی لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي، او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خو ګلالي او ګل ګلزار وطن لوی افغانستان د ازادۍ په هیله. مشال خان ټکر.